Dito gura arsar zad salam ko mad de pam au dartik nash be jodi chakwal वर जावले au alu gadan chikam deb gaya latale de wabul pakita naste mala chak karala na ai shabase lotam surai da wajza wakama balatash wala سم دم پکیو په بجلی کې می سوچور کو یو بق می دی واره خپا جاک کې سم یا خواتی دا به زه خوب څنګه کومه Nope. بیبی دانه تاویگی بجلی که می سوچوار کو یو بخی وکو اللہ دی پٹپو کا بچے اللہ دی اڑون کون کا دادی مرالا خراب نو بجلی که می سوچوار کو یو سلوگی وکړه د چساری انو تا گیا خوری تا زناوری دا خود شیشه پاکی دی او تا پا بجلی کی چوچوار کو نو شیشه تاسو نور تا ایخی وکنه نو مال دا با گرم هوا کوي سوري ته مې کړله بیا یې نه کوله بسې ته مې بجلی کې سوچور کو یو باقي وکړو الله نو هغه خلق نور تګدي د نور نه رڼا راکاږي او دا پې چلیږي سوري ته خو کار نه کوي سلوی کوو بس ما سوري ته کړله ما یخ هوا به کوي هغې سمه ګرم هوا کوله رور مې راغی وګوره دشمن مې راغی الله دې نه کړي چې زمونږ دشمني زما خوږ ورور دی وروره راځه زه خو ته ځای نه پرېږدم ولې پکې ولګوه پکې سوچ ما بجلی کې ورکړو یو پړوس یې لاره خړی دې پورته کړې پکې چیزلې دا چل دی که نه اوس په دې ته دا به مې سره څوک وړې لکه ته به یې وړې که نه ته به زمونږ کره نور څه کوې صرف روټۍ به خورې مړ دې خدا سټې ولا پوخ کو اوس خوږېږم نه بچی اوس خو دا کارونه ځکه کوم ډارې وګوره مېرې نه د دغه نه رالم بچی د پېښور د مېرې نه د شنغرۍ نه رالم د شنغرۍ نه نن مې دا 15,000 روپۍ ګټلي د دنیا عجبونه به والي بیبي هر څه چې کوي دلته زمونږ په ملک کې هر سړی غلا کوي بېغمه شته زما رور وکړه څه دا ټول د شاګردان ګورې ډېره ګرمي وه سر پخ کړی وي ایسم نو خاورې مارشه خاورې خوره غلی شه هر څه چې مې پخ کړي وروره خبرې به پکې نه ای بچی ستا کور کې ما روټۍ خوړلې نه خو دغه ډاکټر شپې ورځې دي 2 میاشتې هوټلې بندي که نه بچی ته خو هوټلې کولاوه مې کې دلته خورې وایه یاران دوستان هم راونیوئ خورې د خپلې خور کور مې دي راولم به خبرې به پکې نه کې وروره تورۍ مې پخ کړي دي او ښه په بر بیټې چې راویې نه دي ما باسه راویې نه دي تورۍ دې پخ کړي دي ولې غوښه ختمه شوه الا شابسې دا غټ اختر هر سړی له خوی خراب کی هر غریب له خوی خراب کی بیا غټې غوښې غواړي غټې غوښې به د قیمته پرتې بجلیګانې نشته دی چې کومه په فرج کې پرته وه هغه خو لوخړه شوه بین یې وکړه راشه خو تودېږي د خدای مسلمانه ګلاب سید ماما نه دی ګلاب سید ماما اوس په موږ دغه ډاکټر غوښه پرتې تا ته پته شته شپږو میاشتو تېره رسي هغه غسانیانو میاشته غوسه را ایږي بیا هغه ستا د خاندانه دی که نه ستا د خاندانه داسې کار دی چې د قربانۍ غوښه دا غریبانانو خورلړو له خلک ورکړي لږه شان ځان ته پرېږدي چې ایمانداره ښځه ما تقسیم کړې ده ما په تارونو نه اچوله چې زه وچکم او بیا په جمعې کې خورم چېرته زمونږ په کور کې وینو بیا خو به یې په تارونه اچوله او چې دلته کې راغلی نو سم نشته نو اوس د ده په مخ کې چې ویمه نو بیا راپورې نښلي ستا ابۍ او زما ابۍ هغه داسې وه ویل چاله بیا نه ورکې شومه ښځه وه الله دې وڅوبخي مرګ نه پچې غیبت نه کو خورې به دا خبرې پیدا د خدای مسلمان نازکې پلار خو راغلی نه
زه پرېږدم نه نو ولې دا کور ستا دی ټول ستا دی زه زما دی بس دلته مې نه ویل چې په کور به قبضه اچي نه قبضه پې نه ده اچولې خو د ده دی ولې لږ صبر وکړه ګوره لږ صبر وکړه په دې مخامخ دوه کمرو ده لانډر اچوم لانډر بچي یو ستا ده یو زما ده بس اوس د کچه دیوالونه په دې لنټر یې اچوي ښه ډېرې مو مړه کوي ظالمه ګلکاران مې ملګري دي دا ته څه وې خښته به راوړي پهله بیا پخی که نه ښځه بس یو کار خو دا ماما داسې ډرامو کې کار نه کوي ښه د بلا ملګري جوړ شوي خلک دمه مې بیا خو موږ ټولې دا ته څه دی ګډې وډې به نه وې داسې کار کوم شعور سړی دی خور داسې کار کوم که نه چې ته وتله زه چکر وکړم دا بازو امونه نه دي تا سره خو نه ځم بس دې نه بوز خو الله دې خوشحاله که داسې کار دی وروره چې زما اړه دې خوشحاله کړو تا ته اوس د خوشحالۍ خبره کومه سوال جواب یې کړی وایي د خیره څه دې بل هفته کې راشئ یا خو چې د ایمان سوال نه کړو نو خدای به قبول کړو یا الله یا الله د شین اسمان تندر راورته زموږ په کور او خوراک نه دی ولا ماته که د وینو وکړه نه زما چې د اینې ولا ډکه کړمه دا اوس خپل کور ته خیرې کوي خلک پردو ته نه کوي او تندر ته به هم پکې لوګړی خپل کور ته نه خپلې مور ته هم کومه چې خدای دې لوغړه نه کا الله بادا یا خدایا پاکه دا زما بچي دي یا خدایا پاکه زما دا تمه وه چې زه مړه شم قبر نه به مې راځي سوره یاسین به راته وایي دا نشي چې زه درشم او صورت یاسین ووایم کوم ځای باندې غلی ولاګو نه مګي د سره ولونه مګي ته لا په ده خفه شي وروره بله د خوشحالۍ خبره ته کوم بورقه رالمه خو ګاونډیانو غوښه پخ کړې ده کاڅه ورښکاره کوم زما رور له لږه ښوروا راکړې تورې نه دي خوښې خدای همدغه شان چړګر کا چې په چړونو ګرځې او راغونډ ما نه چې غواړي زه چړګره نه یم چړۍ خواږه ده مالګه مرچکې مساله په هر څه پسې تیلو ډبې راښکاره کوي چېتې نشم باندې کولی مازدیګر کې تیلو ډبې په بلۍ ښی وایي لږ چی راک چړګره ځي خواږه چې په سې نیت ته قرباني کړې وه که نه نو اوس په دې واده کې دنباڼه شو خو تا یې راکاري کوله ښه بچي ما داسې میخ اخیستي ده او ما داسې اخیستي ده او په ځان نه مې اخیستي ده لاړې هر څه لاړې خپلې پیسې راکړې زه ثوابونه نه ګټم ثوابونه چل اوس ځان خرڅه کوم کوم ځای نه ته څه به وکړې کومې پیسې د دې میخ هغه پیسې به ماله واپس راکړي بس زه نه کوم قرباني راشه دا یا خبرې کې دا سړی ټاک کوي ټریکول کار کوي اوس په مې جال راشي تا خبره کې خبره ده چې زموږ سره ځي Nope. ښځه داسې کار د خور تاسو ورته په څه باندې بازو کې مې ملګري دوه دا انګونه دي باغ ته دې به وځم چې په خپله هلته وخورې صحیح ده چړګرې د نڅا شوي دي که نه اوس بلته سوالونه کوي نه لږ ام راکړه بچي چړګرې نه خلک نورې ژوند دي له نه دي زه به ورته یم بچی ستا د ابۍ ته پوس له راغلي م بانې خو لږ صبر وکړه نه لږ صبر وکړه تا سوات مدین کالام بخین ته بوتلې وه هغه خوند یې نو هغه سنو او هغې کې نیمې پیسې ما لګولې دي ښه دا کوم ځای کې دا خو دا نه سوال زما په دا درې ونیسه نو څه دپاره یې ونیسي داسې ګوتې دي غلی شه نو د ده خو ښځه نشته چې درې ونیسي او طلاق شي څه کې ما پې طلاق یې دا خدای مسلمان نو جومات ته دې بوځم جومات ته په خپله لیدلې په دې درېو کارو کې اوس ما بوځي داسې کار دی تاسو بیا حسابونه شروع کړه زه بورقه رالمه بورقه راوړه دا بازو امونه در باندې وخورم ته خدای مسلمان یې نو د زړه سر مې د امونه زما بل شان یا الله روغ یې ومرسي کلمې مې راووتې حالت څنډه دی ورکې کړم پرېږده مړې دې کو زه بورقه رالم دا د سره بوځم ساه یې راله بنده کړه ښه دی زه یم چې مړ دې کې وروره پاتې شي وننښلې چغې دې څه دي راځئ که نه ویې وایلمه بېبې او سم یې ووایلمه په رنګو چې ویې وایلمه نه دې وایي هغه خو د ماما دی ولې به دې وایي راځئ دا ګوره ښه موزم دی شینا موزم دی منه
هم دې ظالمو ډړې هم د باندې خورم ها ولې واده کې به مې سم ګډېږي که ستا واده کې ګډېږم خدای دې بسې ستا تاله زه کپن له پیسې هم در کومه الله دې مړ کړه ویم د خدای مسلمانانو زما دا داسې ملګری دی که نه زه تا ته ویلی نه شم ستا ملګری دی خو ګوره دا درته یم زه خو سره روان یم خو ګوره 1 روپۍ هم نه در کوم خو نه په چینچۍ کې در سره ځم الله نو څه کې پیدا بزو زه خو دله پیسې نه در کوم ته ما ته ونیل چې زه خرچه زه په خپلو پیسو باندې کوم راځې د هغه سره خرچه کم د هغه څه خو د نسوارو پیسې نه هره ورځ ستا د جیبه پټۍ 10 روپۍ او ځان ته ځوان وي ځان له ښځه کوم او ځان له ښځه کوم وروره شپې مې ماتې شوې د امونو د خوراک نه به وځم نو بیا پې څه کومه خو د خدای مسلمانې لږ صبر وکړه ګوره چې دا په دې کم خوراک پسې مزل وکړي که نه مزل و نو خوراک لږ خوږي مې ته ولې نه منې په کلاره زل د نوره نه شم دی زه لږ دلته خبرې ته غوږ کېده دغلته ماران دي دی خوښه الله وایي څه روزه که نه بار نو ته پکې کښېنه که دا ځناورو ځای دی او ته پکې کښېنه بس ګوره شینا ته ما ګوره یو 40 پیرې پې کړې ته زما خورایي نه یم زه ستا خورې ما ته به خورې نه وي نو ولې چین راوړی د ده خورای نه نو څه شی دا خورې به دسي په جاغ کې ولې څنګه ګوره زه به خبره کومه لکه ته په دې کاره چې یاره ده نازکه وکړه که نه زه به دې پې مړ کوم هغه په جاغ کې دا دې نه کړي زما رور به وژنې زه به ژوندی نه یم زه به دې مړ کړم داسې کار د خورې لږ مزل دی لږ دا مزل چې پیاده وکړي که نه مړې د خدای روره مسلمان لږ ساعت کښېنم سره باندې ګرځي هغه مخامخ سړک دی هغه مخامخ سړک دی دقه دی لاس دې ورسه ونه لګي به داسې راواخلو دې ځای کې کښېنه دا مخامخ دی دې ته خو اوس هم یو میل متن دی ته راځه نه ځه بس نه ځه دمه شو بیا به لږ ساعت کښېنم ګوره د بنګو بوټیا د بنګو بوټیا خو خمار یم ګوره داسې نه د بنګو بوټیا بس خماره په تا ښایسته ښکاري دا لاره بس خماره په جاغ کې نه ده نه ده زه خور دې خور مې شته که ما ورته پنجه واچوله وروره ستا خو په خپه کې د چیلو هډوکی دی یو منډې یو 2 منټه به کینو سر را باندې ګرځېږي د امونو پورې به یا ورڅم یا نه بیبي دا د ده پیسې دي ځکه به دا پیدا روان شي کله زما پیسې که نه بیا وایي ټوډي ته خیجو او دغه ته خیجو دې ته خیجو ټیک ده خور خو پیدا بوزي خو تا چرته خپله جینۍ په گاډي کې کېنوله زه به ژوندی مروره چې مړ مې نه کړې په خپل لاس ته به وي داسې خبره نه ده د واده نه پس زه له دې کوره کډه مکمل وړم بس بیا اوس ولې نه وځي اوس لاړ شم خود لاړ شه لکه د کولنګیانو بانګیانو ته چې یو بل ته رانیخلي دا تاسو په ساعت کې ولې نښلئ نه نو چې د بیبې نو چې د واده نه بعد وځي نو اوس ښه نه دی موږ به دا ستاسو نه موده شو چې چرګان دې نه دي خوړلي غوښې دې نه دي خوړلي ما نه بل اواز اختر پېښ شوی بل اواز خو د اختر غوښې وي د اختر غوښې وي هغه هغې باندې خو هم تا پوهه نه کړو او ستا روپۍ وي د ده خو نه وي نه دا زما ښېګړې چېرته لاړې چې ته به جینۍ د ګوتې ونیسې وبوځې ولې مات سیند ته ته بیا کوو څه ګوره خورې زه دا جینۍ ستا دپاره کوم او بیا دې وځم بیا به زموږ د کوره وځي ولې وځو ورېږه خبره پوره کړې که وران یې وکړه ته یې اوس وینه ویم خورې دا جینۍ زه ستا دپاره کوم د دې وجې باندې کومه چې دا جینۍ راشي ته به دمه شي اوړه به هغه غږي کټوۍ به هغه پخوي د کور کارونه به نور هم کوي جامې به هم شینارې وینځي نه دا خوب نه رښتیا کېږي بیبي خیر د پیله هسې ویل وایي زه به دې کور نه وځم خولې خطا شوه زه ورته نیم معلومه زه به یې دله دا یخته په موټو وباڅم داسې کار دی وروره زما او ستا نه کېږي ښه وروره نو خود نه چې کله زما ښځه دې کور ته راشي زه به درنه وځم نو بس وځه که نه اوس ولې نه نو زه د دې ښو سترګو ته ګورم ته دې سترګو ته مه ګوره بس دا بس مه ګوره څنګه به ګوره زه دې ړنده کړم اوس په راولوېږم خښ په بټو بټو ورته ګوره وروره چې کوم دا چې د پیسو دا کارونه شي نو بیا ستا سترګو ته ګوري داسې نه ګوري هلکه ځه ته کور ته ځه او چې زه خورې امون لږ بوځم ښه ځه ودرېږه ځه راځه قمقل دی ته د ده څه ځان څه لڅمې بدې مې شي رښتیا نه دی بدې مې شي ولې ښه په جک کې مې بدې راځئ ما د لاسه ونیسه هلکه ونه غورځېږم هله لاوله سکه بیوله ها شپېشله مونه دا بازو ها پس کې رسمونه دا بازو ها
دلته موږ سره ملاویږي سپیشل امونه دا بازو واه 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 یارورا اوس بازو ته رالو ها بازو تراله ملا دې راله ماته کړه بل چرته امونه راواله کړه د خدای مسلمانې دا مخامخ باغونه دي کنه باغ نه غي سره چغي وي او راځي ورګه ورګه خبره ته غوږ کېده کنه تاسو کار دې مرګیا غوږ نه پیسې راغشتي نه نو د خدای مسلمان دی په پیسو ورکړي کنه یار نه ورکي هغه مې مرګري تر دلته خو کنه یار سره دې دې راځه بیا پیسې په ولې ورکو اوه ورګه ها خوري لك شالك وخا عيب انا ورا دې ماته دې دې د خدای مسلمان نو ماته لا تونی سي انا ونسا ايه نو کوزيګه سره خو بره بم خولې دي د خدای مسلمانه او تونسیله دې بوزما تونسیله وقطع د امني یاره پر خپل ماما چې دغه شانتي خوي به مې سم خوافي ورته کیمه د خدای مسلمانه واده مې را روان دي نه په دې وجه خشویم کنه واوې واده پرې د مال او سمونه راوښو کول مې اولو هلا بيبي هلا سکه امونه وخوري هغه مرګره دې کم ده مرګري مې پیدا ومړه یا دا زماري تاسو کوي زه هم نه مونږ ته دا ما نه د خدای مسلمانه کاني لاړې دې لاندې دا پیاز تل وځو راوخېږي سکه املا مې ماته ده تاسو کار انا اوس دا لوا د خوراک کې مبو مې د ډاکټر لامونه پرېږده اله اوس دا خو کانې دي لاندې په چوغورې غرق ډېر خبرې مکه ماله پیله لا خوري ولا الله دې ډېر خوشحاله ضربك السجن داري ها اپوتې سم خمر ګره یا پر اخر ماما ډېر الله دې نیک عمله کړي وري سنگري ګوړه د ګوړه دا ګیرې په ټوله ولاړله د خدای مسلمانې ویم زمین د مشرانو غمتلې او چې څونه د بوټو میوې دي کنه د هغې ام باچاري او چې څونه د ځمکې میوې دي کنه نو د هغې خربوزه باچاري دا خو ده او چې څومره پردي کورونه دي هغې ته باچاري مه کوه خدای دې تبو برباد وزارونه خلک ځکې کوي اړوکې مالج راټول تاخو ماله وربیک مات ټول اړوکې دننه کړې د خدای مسلمانې ده وګوره ډېر خوږ وروره هلک ته مې اډوکې لاړې او تاسو په خبرو وئ اوس به د ډمړاوې مانا به ولې مړه کېږي نو چې ټوپونه به مې در باندې والي تاسو د غرقه کړم په واده پورې ووایي که نه دا څوک دي چټن وایټو هله څوک سړی راغی دغه نور ټول بوټي څو پیټه وکړې دله والله بس نه که 50 پیټه وکړې سخکاده دا ولې دا والله بس زله تو پانونو بس والله دې دا سغړې حالات خراب و بس والله 50 پیټه وکړې او سپری دې پکړو کنه په الیاس مې کړو الیاس مې روسته نو ته ورته ولاړې په خپل کنه بل ورته ولاړ و بس والله چې بس نه کاغه په خپل کړو تار لګلو خو بس دا چې سړی مړه چې په خپل یو کار ته نه ولاړ کنه نو بس هغه خون نه کوي الګا زر زر راوړه کنه مال ختم شو مړه دې کار وګي کنه فیصله بات یې سوټه بولېګل 500 پیټه مورته لګلې نه مزدا کې وته 500 پیټه ا دې به کار وګي کنه اسلام آباد پروپنډي را محمد الیاس لا صحیح ده دا باغله لګي ښا صحیح یو دوه ټری باغله ولګا صحیح ده کنه صحیح ده بس دې ان شاء الله نه کاغله به او دې بحث ته خیر راسته کنه او ناشته څه پیدا شور ده سي الګا دې باغ کې خصوص دي Nope. ترا پاسه ایرورا ودرېږه کپواله ما چاته پرېږده یرورا تا خو ویل چې تاسو ما ملګری دی منډې ولې وې ته خدای مسلمانې
ډېر وخت پس سره مېلو شوم نو ما ته پته لګي اوس په کلکه غاړه راکوي او ما باندې ډاکټر زور باندې کړی دی راځه اله نو ما نه منډې والي وباسې ته ما راړولی شي زما مور او ماما خو سم سوی دي سوی والله کو مې راواړې الله بېبې ته ما ویله چې د دې د اوس سره مه راځه دې راولي والله چې د والو جنریټر راته لګي کوم وخت لاله یو څه کارو کنه دوه کسان په دې لاړ شي او دوه په دې لاړ شي زه سې نه غزم ها دی خو لاړ شي امر على سر یو باقي وګورې خپه جاق کې مې نشي mana منډې والي وې ته ما پرېږدې اله زما بچي پسې دي اوس به ورسره څه کوي وروره نه 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 د خدای مسلمانې زما دا ملګری چې دی که نه د ټول عمر په پوج کې تېر کړی دی کله ناکله مې دا ما له په کلي کې مې داسې منډه راکوله نو هسې منډه ورکوي هوا ولې ته څه چې مړې راله نه کې دقه یو للی مې دی بیا وایم بیا راته یخ شي ولې به پې یخ شي دشمن خو دې نه دی خوریا دي دی Nope. شینو ته خو د خیال دی که نه اله ګیرې خو نه نه ګیر وای ګیر شو ګیرې خو یار وره ورچه که نه ستا ملګری دی ورځم نه ته ورشه ده ما داسې ګپ ورسره لګوي مړ بېکي راله ناشنا دی نه پېژني تا پېژني ورشه وروره ورشه عقل یې په اوږې کړ چرته وړي څه به وڅکوي نه نه خپل بیټک ته بوځي نو څه کوي پې شی بسکي ښځه بیا به موږ هم ورشو نه نه موږ به کور ته لاړ شو راځه اله کور ته زما بچی پرېږدې او ته ځې دا اوس څه شی سړی دی راځه د خدای مسلمان راپسې به راځي که نه راځه یا بچی د الله په امان الله دې مال شه بیا کور ته راځه بیا بغلا کې ها بیا بغلا کې نه والله کې وکړه دا خو زما ماما دی نو دا مې دوست دی ماما دې څوک دی پراخوی به پشاکه زه چایم نسکمه زه به ته اوس چای وخورم ځاله پشاکه سړی پشاکه زنګ ویوه د پوسو لوګې نه زه بله لوبه کوم او دا راته ووایه که ته راغلی دی کوم ځای د خپل کلي نه خپل کلي نه زه به درته اوس لوبه وکړم یا ماما ما ته څه مه وایه زه به درته ګورم تا خو ما ته په کور کې بدماشي کړې وه بیا به دله بنچیم بخېږم او چا به ګورم اوس منچې منچو ما ته وګوره ماما سخت قلبي كون